حضور پاک مبارک فرمائی ایاکم والحسد، اے مسلمانانو د حسد نزانو ساتے، فإن الحسد یأکل الحسنات، حسد دا سے نیکے خوری کما تأکل النار الحطبا، لکا اور چی خشاک سنگ خوری. خشاک دی پا اور کی واچاو لک سات پس سے گوری نو خشاک بختم شوی اربت جوڑا شوی. دغرنگی کئی او سڑی نیکی کئی، منس کئی، روجنی سی، حج کئی، زکاة او صدقور کئی یا نور نیکے کئی، خودے پزڑکی دا مسلمان سر حسد ساتی، دا نیکے والا دا سے ختمی لکا اورچ خشاک ختمی. حسد ستوئی، حسد دیتوئی چھے اللہ یو انسان لیو نعمت ورکڑی او توی چھے خدا دا دے ولی ورکڑی دے، پر خپل زړه دا سوچ کے چھے دے بل دا نعمت ولی ملو شوی دے، دا دے مالدار ولی دے، دا دے عالم ولی دے، دا دے سڑی دا خلق عزت ولی کئی، او دا سپینا جامع ولی چولی دا، او دا خشتا ولی دے، دا سوچونا چی او سڑے کئی دے ترونو حسد وی. دا دیر خطرناک جرم دے. یو خورا دے حسد سر پڑکی مسلمان سر بغض رازی، سوک چی چا سر حسد کئی منگ پختو کی کینہ ورطوائیو، بغض خامخا رازی. دویم دی سر کبر رازی پزڑکے، نو حسد زان لگناہ دا و کبیرہ گناہ دا گناہ کبیرہ غٹا گناہ وطوئی، او چکم بغض پڑکی راغی بغضم گناہ کبیرہ دا، او چکم کبر دا سڑی پزڑکی راغی دام گناہ کبیرہ دا. او کل دا حسد دا مسلمان قتل او قتال تورسی، دا حسد دا وجر بیا مسلمان مرشی یو لگی شی بل مرکی دا غٹ گناہ شوا. دشمنی پکی راشی، یو بل سر اروان راشی، یو بل پس خبر غیبت کئی بیا، دا دے ٹولو گناہونو جرل حسد دے. خدا دیتی مسلمانو ساتی. پاسمانونو کلوں بے حسد دا شیطان کرنے دے. حضرت آدم علیہ السلام چکل اللہ پیدا کاؤ نو دے فرشتو سر یو مشورہ گوندے اکڑا چیز پا دے بخت ازمکا یو خلیفہ پیدا کم سنگم خواہ دا. نو فرشتو مخ کے پا دے مخت ازمکا پیریان لی دیو، پیریان اللہ مخ کے پیدا کریو، پیریانو یو بل سر قتل و قتال کول، یو بل بے وجل، او پا دے ازمکا کے فساد کاؤ. نو فرشتو دغه تو قتل چې دا خلیفہ پزمکه کې پیدا کې، اب هم لکه د پیریانو غوندې وي، دی به هم پزمکه کې فساد کوي او قتل و قتال به کوي. نو فرشتو الله ته وی الله پزمکه کې نور مخلوق ما پیدا کوا، زمون خدا رای ده، ځکه مونږ د پیریانو حالت پزمکه کې لیدلې دی. دی به هم یو بل سره قتل و قتال او جګړې کوي او فساد به کوي، الله ته به خپه بیا. دا فرشتو دا اللہ پا خفگانو اللہ بیا بتخفے او کہ عبادت لے پیدا کے نحن نسبح بکم بحمدک ونقدس لک، خدا یا منست عبادت کرو کنا بل چاہتا ساجد. اللہ وی انی اعلم ما لا تعلمون، ما لچکم پویشتنو اغا پویستاسو نشتا یو خلیفہ پیدا کم. شیطان دا خبری وورے دے ہم پہ پیشو ذکر دے برا پا فرشتو کی اسید دمر عبادت دی شیطان کڑیو کہ دا غخبل عبادت پا ذریعہ اسمان تا رسید لیو او دا فرشتو پڑھل کی بالتا اسید. رب العالمین دا آدم علیہ السلام دا جوڑولو دا پارا دا زمکینا خورا خطر آغون رکلا او اغا خورا پا جنت کی یوزے کی دا غین دا آدم علیہ السلام یو تابوت جوڑ کا لاروح پکنو اچولے. نو فرشتے بم پہ گردے دے چی ردن با خلیفہ دا اللہ جوڑے گی، او شیطان بم پہ گردے دا چی ردن با خلیفہ جوڑے گی. شیطان چراغ دے لے تنگلے ورکل دے خیٹے لا چی ورکل ٹنگ ٹنگے کول ایروی شے نقصانی دے خواہ ذکر کم شے چے ٹنگ ٹنگ کئی ڈڑی دا خراب شی کما اونا چے ٹنگ ٹنگ کئی ادن ڈڑ یغا خراب ہے.
او کم لرګی چې ټنګ ټنګ نه کوي دننه ډډه نه هغه ډېر قیمتي وي. نو چې دا خېټې له یې تینګړی ورکړه او ډډوالی یې معلوم کړو چې دا خو ټنګ ټنګ کوي دننه ډډ دی، ویشي کې نقصانات ډېر دي. دا هغې وخت نه د پړه کې ګورې حسد د حضرت آدم علیه السلام سره پروت و. عبادت بره زه کوم په اسمانونو کې او خلیفه الله بل جوړی. پیریان شته زما بچی او زما اولاد، پکار دی چې ما ته حکم وکړي چې دا خلیفهګان شي. نو بل به خلیفه پیدا کوي، بغض حسد واغشت. کله چې حضرت آدم علیه السلام کې الله روح واچو او انسان یې ته جوړ کو، نو الله حکم وکړ دې ټولو ته، دیم پکې موجود و خو فرشتې زیاتې وې او دې پکې کم و. اسجدوا لآدم، ځکه نه د آدم ته سجده وکړئ. فسجدوا الا ابلیس، ټولو فرشتو سجده وکړه. سره د دې چې فرشتو دا مشوره ورکړې وه چې مې پیدا کوه. هغې شیطان نه مشوره نه وغوښتې. شیطان ته نو ویلې چې آدم پیدا کوم، شیطان دا نو ویلې چې مې پیدا کوه، او فرشتو دا ویلې چې الله مې پیدا کوه. نو پکار دی چې بغض کوو حسد کوو چې فرشتو کړی چې الله مونږ خو درته وی مې پیدا کوه، نو تا ولې پیدا که؟ الله مونږ خو وی چې خلیفه ته ضرورت نشته، تا ولې دی جوړ که؟ یاره مونږ خو ورته سجده نه کوو. نه، فرشتو دا ونه وی، بس یو خپله مشوره د خپلې پوهې متعلق الله له ورکړه، او بیا د الله د فیصلې مطابق د الله فیصلې ته سر ښکته که. الله ته وی چې سجده ورته وکړه، ودرېږه سجده ورته کوو. حضرت آدم علیه السلام ته ټولو فرشتو سجده وکړه، ابلیس ونه کړه. چې فرشتو سر اوچت که ویې کتل چې دې سپېره خو ونه کړه، نو هغې دویمه د شکریې د وجې نه وکړه. شکر دی الله چې موږ داسې سپېره نه یو لکه دا سپېره چې الله دې تپوس کوي ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ما په خپل قدرت او په خپلو لاسونو یو انسان پیدا که یو خلیفه، تا ولې ورته سجده ونه کړه؟ څه چل نه زما اډر درته ما پیدا کړی دی، دا خو زما حکم منلو. وی خلقتنی من نار و خلقته من طین، زما شان زه دومره رکوټې نه یم چې د ترې سجدې کو، زه خو ډېر اوچت شی یم. د اور نه پیدا یم، رڼا کوي رڼا، لمبه کوي، اور اوچت بره خیجي، خټې نه دی پیدا دی، تک توره خټه سخا بدبویه، خلک پې پلیتي ګندګي او خپېږ دي. نو ماله څه مناسب دی چې د ده ته سجده وکړم؟ فرشتو دا ونه وي چې موږ د نور نه پیدا یو. د اور څه شی دی؟ نور رڼا ده، رڼا. اور څه شی؟ ګوره حسد یې وکړه د آدم علیه السلام سره چې تا د خلافت دا لوی منصب دله ولې ورکې؟ ماله ولې نه راکې؟ زه له ده نه مخکې پیدا یم، دې زما نه وروسته پیدا شو. ما عبادت کړی دی، دې بلا کوي. زه د اوره پیدا یم، دې د خټې نه پیدا دی، او زما بلا بچی دی په مخ د ځمکه. نو ماله ولې خلافت نه راکې چې دله ورکې؟ د هغې حسد د وجې څونه ګناهونه پیدا شو. یو یې کبر وکړ، حسد سره کبر لازمي. دویم د الله سره مقابله وکړه، د الله حکم یې ونه منه. او دریم الله سره په مقابله کې پرېوت. الله ورته وي ښه دی ونه کړ، وي ښه مې کړي دي. ګورو به ګوره الله ته یې بډې ووالې، ګورو به دی به ته خلیفه کې او د بچي به په دنیا کې پیدا کېږي یا هر ځای کې چې پیدا کېږي. زه پوه شه او د دې بچو سره پوه شه. دله به د هر طرف نه په ده حمله کوم، د مخې نه به یم پې کوم، د شا نه به یم پې کوم، د ښي طرف نه د ګس طرف نه د بره طرف نه، او چې الله ستا کوم د ده نه امیدونه دي یو به نه پوره کېږي. ټوله خدای سره مقابله شو. حسد دونه خطرناکه ګناه ده. نو په اسمان کې لومبې حسد دا چا وکړه؟ دا شیطان وکړه، ابلیس. په ځمکه کې بیا لومبې حسد چا وکړه؟ د آدم علیه السلام زوی قابیل. دا به قاعده وه چې د آدم علیه السلام بیبي و حضرت حوا علیه السلام، د هغې نه به دوه بچي برخ پیدا کېدل، یو به هلک و یو به جینۍ و. یو غلطه خبره مشهوره ده، وایي سهار به هم بچي کېدل او مازدیګر به هم کېدل. دا دروغ دی، دا غلطه خبره ده. لکه څنګه چې عام د انسان په 9 میاشتې کې یا څه کم زیات اولاد کېږي، دقسې بچي به پیدا کېدل، خو الله به زر زر لویول. نو کم الک سره چې به کومه جینۍ پیدا شوه، هغې سره به د هغه نکاح منه وه، او بل کال نه چې به کوم الک او جینۍ پیدا شو، د هغې به هم یو بل سره نکاح منه وه. د یو کال الک له به د بل کال د هغه بل برغونې خور په نکاح کړه، او د هغه بل برغونې خور به د
د دې مخکني برغونې ورور سره په نکاح کړه. اتفاق دا چې قابیل سره کومه خور پیدا شوه خشته و ښکلې و، او حابیل سره چې کومه خور پیدا شوه خشته نه و ښکلې نه و. حضرت آدم علیه السلام د الله د فیصلې مطابق او د شریعت د قانون مطابق دواړه زامن کېنول. قابیل ته وی د حابیل برغونې خور به تا ته په نکاح کم، او حابیل ته وی چې د قابیل برغونې خور به تا ته په نکاح کم. قابیل د اوچت شوی دا ولې دا چرته کېږي؟ زما خور ما سره چې پیدا ده ښکلې ده هغه ماله مناسب ده ځکه زما برغونې پیدا ده. او حابیل پیشه او خپله خورې پیشه، زه خپله خور دله نه ورکوم. دی په ما ولې اوچته؟ مشر زیم مخکنی قابیل پیدا، مشر زیم خور زما ښکلې ده او دا ته دله ورکې، دا نه منم. ګوره حسد یې وکړه، د حابیل سره حسد وکړه چې دی به څنګه زما خور په نکاح اخلي. نو څومره ګناهونو کې مبتلا شو. یو ګناه پیدا شو چې د آدم علیه السلام پلار یې دی هغه سره یې ډغره وواله. دویم د خدای پاک حکم یې ونه منه، الله سره یې ډغره وواله. او دریم څه کوي؟ شیطان راغی وسوسه یې ورته واچوله، وی هر کله چې ستا دا خور به هغه ته په نکاح کېږي، ځکه دا قانون دی. وی څه وکم؟ وی دا ورور دې مړ که، لار به درته خالي شي. آدم علیه السلام دواړو ته بچی دی یو چل درته ښیم، قرباني وکړې. چې د چا قرباني قبوله شوه او په حق یې، ځکه ما خبره خو منې نه. هغه زمانه کې به د خیرات د قبلېدو دا طریقه وه چې د بر نه به اور راکوشو هغه شی به وسوځو. نو چې د چا خیرات به قبول و اور به سوځاو، او چې د چا اور به خیرات ونه سوځو دا به د نه قبلېدو نه ښه. وی قرباني وکړې. نو د قابیل به پټي کرل زمیدارو، او حابیل به ګډان او چیلې ساتلې. حابیل نو حابیل لاړ یو خشته ښکلې ګډې راوست او هغه یې د الله په نوم ذبح کړ او په یو غر د پاسه هغه غوښه کېښوده. او قابیل کې هغه فطرت پروت و، دشمني حسد، د خپل پلار خبره هم نه منله. هغه سسخا غنم منم غله راواغېسته او دا د خدای په نوم خیرات په یو غر یې کېښوده. اور راغی د حابیل هغه ګډې وسوځاو، او د قابیل هغه غله هغه سخا قبوله نه شوه. آدم علیه السلام ورته وویل که وګوره وی د هغه قرباني قبوله شوه ستا قبوله نه شوه، په حقه دی او ته په ناجایز یې. نور هم حسد زیات شو چې ښه د هغه قرباني قبلیږي او زما نه قبلیږي، نه منم د پلار دا فیصله. حضرت آدم علیه السلام حج له لاړ او قابیل را لګي شو، شیطان ورته وسوسه واچوله وی دا ورور دې مړ که، لار به درته کولو شي. او که دا ورور دې جمدي وي نو ګورې ستا دا خور هغه خامخا ورکوي. بس اوچت شي او کاڼې راواغېسته او دې حابیل ته وایي د دې فیصلې نه صبرېږي او که نه صبرېږي مړ دې کوم. او دا خو زما د پلار وینا ده، زما پلار پیغمبر دی او دا د خدای وینا ده. وی وجنم دی، وی که ته مې وجنې ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله، زه د الله نه یریږم. که ته مې وجنې مړ مې که خو زه لاس در باندې نه پورته کوم. قابیل لګې شو، حابیل یې مړ کړ. حضرت آدم علیه السلام راغلی دی حج له بیت الله له، چې واپس ځي علماء لیکلی دي نو بعضې څیزونه بدل دي. په بعضې اونو کې میوه نشته، په بعضو اونو کې غنې او ازغي پیدا شوي دي. بعضې څیزونه ورته بعضو کې میوه شته خو چې راشوقۍ ترخه ده. الله داسې شوي دي، دا خو دا ځینې میوه ترخه شوې ده او ځینې میوه خوږه ده. بعضې بوټو کې میوه نشته، بعضو کې ازغي او غنې پیدا دي. حضرت جبرائیل علیه السلام ولا راغی، وی دا انقلاب په دې مخ د ځمکه ولې راغلی دی؟ وی دا ستا یو زوی قابیل لګي شوی دی هغه بل یې وجلی. الله پې دومره خفه شوی د زرګونو لکونو کروړونو اربونو بوټو نه میوه ختمه کړه او د ډېرو اونو میوې ترخه کړه او په ډېرو بوټو کې غټ غټ ازغي را پیدا کړل. دا د حسد وجه ده. حسد د وجه نه بغض پیدا شو، او بیا دا بغض چې کله پیدا شو د حسد د وجه نه بغض پیدا شو. د پلار خبره ونه منله، د الله خبره ونه منله، او بیا د حسد د وجه نه ورور مړ کړ. او دنیا کې څومره لوی انقلاب راغی. ورور چې مړ کړ
اوس شیطان خو سړی ته شیطانه چلخی دروغ چل غوډه نه خای اوس به ضرور سره سکو اوګه به ګرځاو کله به یو خوړو کله به بل خوړو دې سره سوکم دا لومبه قتل چې په مخ د ځمکه موجود شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لومبه د قتل د مسلمان بنیاد قابل کې خود نو تر قیامت پورې چې څومره خلق قتلونه کوي د قاتل چې څومره ګناه کېږي د دې ټولو برابر ګناه به د قابل هم کېږي حسد دونه خطرناک شی بیا یو کارغه راغی بل کارغه مړ کړ الله ورته چل ښه نو بیا چې دا کم کارغه لګي شو بل یې مړ کړ نو هغه په ځمکه کې لتې والې والدان لیکنده او کنستا نو په مخو کې هغه مړ کارغه راوستل په هغې خوره کې واچو او خورې پې د پاسه واچولې وی اوهو دومره مې چغې والې او دومره مې رور مړ کړ او طاقت مې دومره نشته چې د کارغه نه مې عقل کمزورې دی هغه له د خخولو چل ورته ما له د خخولو چل نه راته نو کندیو کې کنستل او حابلې پکې واچو دا د حسد وجه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دا کافرو پس دشمنی کول منوره کې غټ کافر او عبد الله ابن ابی غیر دشمن د حسد د وجه نه منافق او منافق په خپل به باقاعده کلمه وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بالکل په خپل به کلمه موږ به هم کو جمعات کې د نبی علیہ السلام سره او داغه په حکم به جهاد لم ته جهاد څومره ګران کار دی لیکن د حضور پاک سره حسد او حسد داغه حسد د وجه منافق یو ځل حضور پاک دی او صحابي تپوس کا په مدینه شریفه کې دا لومړی زمانہ و چې په لار ځي نو ګډ وډ خلک ناس دي پکې مسلمانان هم ناس دي او پکې مشرکان هم ناس دي يهوديان هم پکې ناس دي او دا عبد الله ابن ابي د منافقانو سردار دیم پکې ناس دي خو دې وخت کې لاده د نفاق نو اختیار کړي لاده وخت کې کافرو پیغمبر علیه السلام چې په لار ته نو په یو ساروی باندې سورو دا غا ساروی دوړي اوچته دی د پوزه پټکړه داسه او نبی علیہ السلام ته پسپک نظر وکتل اسړی وي په موږ دوړي مرالو ځوا او استاد دې ساروی دا دوی په موږ خنه لګي ال تک دا ساروی دې خوا بوزا ګور حسد او حسد حضور پاک مبارک زر د ساروی نه کوشو ورغه سلام یې واچ د قران شریف یو څو آیتونه وته وي او دې ټول خلکو له اسلام دعوت ورکړي تاسو مسلمانان عبد الله ابن ابي وته سوي یروي کدا خبره دي دا قصه پیسې دي رښتیاي کنه نو خپل کور کې خلکو تکوه مونږ له سره پاره مازغه په خرابه مونږ په دې متنګوا خپل کور کې کینه چلته څوک درې دا قصه پیسې وته کوا تاسو پس پک الفاظ یو صحابي ناس توي دا الله رسول مونږ ته دل توای مونږ په خوشاليږو بعد کافرانو نه مونږ په خپکیږو نه به جګړه جوړه شو پیغمبر علیہ السلام هغه جګړه ختمه کړه جلار دا صحابي ته پوښتنه الانصار دی یو قوم مشر چې څنګه ورغه نبی علیہ السلام هغه ته ګیلا وکړه یاره وی عبد الله ابن ابي خنن زما ډېر سپکاوي وکړه بلا رتلم نو مې ما تسپکو کتل او زما ساروی دوړې وکړه نو هغه ته پسپکاو کتل او بیا ما دعوت ورکنو مې راته رسپکه وې صحابي وته سوي وی دا الله رسول مخه پکېګا وستا دراتلو نه لګه مو د مخ کې د دې ټول مدینه او ګردونوا خلکو دا فیصله کړې و چې دا عبد الله ابن ابي خپل مشر جوړي دې بادشاہ کو د خپل علاقه او د مشره تاج پټکی وته پسارو دا پټکی د مشره نه خل دته د مشره پټکی پسارو خود چراله مشری لاړه برباد شو خلک ټول تا پسې شو بیا خو نبی علیہ السلام د ټولو مشر دی د صحابه او د مسلمانانو مشر خو بیا پیغمبر علیہ السلام دی بل څوک نه شي کېدی نو خلک ستا تابع شو او تر دې ټولو خلکو مشر شوي نو د تا سره حسد پیدا دی د دې وجې دا چلونه کوي مخه پکېږه کته نه راغلی نن به زموږ د ټولو بادشاه دی خو ترالی د بادشاهي ختمه شوه د مشرۍ پټکې لاړ په خاورو کې پرېوت د دې وجې نه تا سره دې دا بغض او حسد کوي دی ګوره د حضور پاک سره حسد ظاهر کې به باقاعده کلمه وي یارېده بیا وروسته کلمه شروع کړه او منځونه به هم کول او جهاد ته به هم ته
خو موقع به تلاش کوله چې کله به د پیغمبر علیه السلام څوک خلاف خبره وکړي چې زم پکې ځان وردن نه کړم. یو ځل په یو جهاد کې د یو انصاري د مدینې د باشنده او د مهاجر په منځ کې جګړه رااله. په یو حوض باندې څارویو بکول او په هغې کې جګړه جوړه شو. چې جګړه جوړه شوه مهاجر لګې شو، هغه انصاري یې په سر وو. انصاري چغه کړي یا الانصار، اے انصارو راشئ شابه زما مدد وکړئ. مهاجر چغه کړي یا المهاجرین، اے مهاجرینو راشئ زما امداد وکړئ. چې نبی علیہ السلام دا خبره واورېده پې خفه شو. وی دا بدبوی او څښه اوازونه خلک ولې کوي چې مسلمان دی نو دې کې قومیت نشته چې دا زما قوم دی او دا د قوم دی. که دا هر قوم دی او مسلمان دی نو ستا ورور دی. دا پکې نشته چې انصاري د انصارو ته آواز کوي او مهاجر د مهاجرینو ته آواز کوي. دا غلطه خبره. جنگ یې ختم. دا عبدالله ابن ابی د منافقانو سردار په دې موقع موجود و. دته چا وی هغه د مهاجر زمونږ د مدینې یو سړی ووهه. نو ده خو مقومون ته ده خو د دې موقع په تلاش کې وی ښه ډېره سپکه خبره د حضور پاک په شان کې وکړه، ډېره سپکه خبره. او دا وی لئن رجعنا الى المدینة لا یخرجن الاعز منها الاذل. یاره وی داسې کار دی چې مدینې ته لاړ شو که نه نو موږ د عزت خلک یو او دا مسلمانان بې عزته خلک دی، موږ به دیو باسو پرې دوی نه دا مهاجر به شړو. یو صحابي راغی حضور پاک ته دا خبره وکړه. ده خو وی چې د مدینې خلک به زما ملګري شي او نبی علیہ السلام او د هغه ملګري به وباسو. دا چېرته کېدی شوه؟ د مدینې خلکو خو په حضور پاک ځانونه قربانول. پته ورته ولګېده چې د خولې نه خو مې غول ووتل، غلطه خبره ووته او خلک خو مې بیا نه ملګري کېږي. نو حضور پاک د پسې سوال جواب وکړه عبدالله ابن ابی پسې. دې خوا راشه وی تا دا خبره کړې ده. نو قسم یې وخوړه. وی زما دې په خدای قسم یې که داسې ما ویلي دروغ یې و. حضور پاک د هغه صحابي نه خفه شو. وی ګوره په دروغ غرې په سړي الزام ولګاو، قسمونه خوري چې دا ما نه دي ویلي او تا وی ویلی دی. صحابي غریب خفه شو چې خدای دا خو زه پیغمبر علیه السلام ته دروغجن شم. خدای پاک په قرآن شریف کې آیت نازل کړ چې دې صحابي درته څه ویلي دي، ټکي ویلي دي او دې منافق بدبخته په دروغه قسم وخوړه دا خبرې کړې. نبی علیہ السلام چې کله مدینه شریفې ته لاړ دا د زوی سوچه مسلمان و د عبدالله ابن ابی او د زوی نوم یې عبدالله. راغی پیغمبر علیہ السلام ته کېناست. وی صاحب زما پلار ستا په حق کې سپک لفظ ویلی دی، نو ما اورېدلي دي چې تا زما د پلار د مرګ اعلان کړی، نو په بل چې مه وجنه که وجنې یې نو ما ته ووایه چې دی مړ کړم. اوس به زما د پلار سر ستا په خپو کې پروت دی. حضور پاک وی نه دا دروغ دی، نه په تا وجنم او نه په بل چا وجنم. سره د دې دا زوی ورپسې لاړ. دې په لاره را روانو او د څاروي نه یې راکوز کړ او د دې ګریوان نه یې کلک ونیوه. دی ورته وایي د عبدالله ابن ابی هلکه عبدالله ته زما زوی نه وی یم کنه. ګوره هغه خوږ زوی او د دې پلار او د زوی ډېره مینه وه یو بل سره، هسې هم د پلار او د بچي مینه. او زما خوږ زوی نه زما تا سره څونه مینه او ستا را سره څونه مینه. وی بابا بلکل ډېر مې خوښ وی او زه دې هم ډېر خوښ یم، خو زما دې په خدای قسم چې د رسول الله مبارک د خپې دوړې ته هم زما په نیز نه رسې. تا غوندې سوونه پلاران به د هغه نه قربان کړم. تا د حضور پاک په حق کې د ذلیل لفظ استعمال کړی دی چې هغه ذلیله دی او زه عزتمند یم او د مدینې نه بیا وباسم. توره یې ورپسې اوچته کړه. وی دا سر د نه قلم کوم، تا د پیغمبر په شان کې ګستاخي ولې کړې ده؟ وی شابه اوس به داسې وایي چې زه ذلیل یم او نبي علیه السلام عزتمند دی، هله دې پرېږدم. وی ښه زه ذلیل یم او حضور پاک عزتمند دی. وی بیا ووایه وی زه ذلیل یم او حضور پاک عزتمند دی. وی بیا ووایه وی زه ذلیل او حضور پاک عزتمند دی. وی دا اوس مې پرېښود. حسد د هغه نه نه وته. زوی یې څونه سوچه مسلمان لیکن د هغه سپېره نه حسد نه وځي. کم وخت کې چې مري نو بیا هم سوچه مسلماني نه قبلوي او یقین یې څونه دی. زوی ته وایي چې زه کله مړ شم نو پیغمبر علیه السلام به راولي چې جنازه په ما وکړي. ورته پته وه چې دی خو په ما جنازه نه کوي. او د پیغمبر علیه السلام نه به کمیس اخلي ماله به راوړې نو د ما کفن کې به د هغې کمیس شامل دی. مطلب یې دا و چې د هغې کمیس به د برکت نو ما ته به الله عذاب نه راکوي. ګوره دونه ورته پته وه. بغض حسد خطرناک شی دی. ولې شیطان ته دا پته نه ده چې زه د خدای خلاف کوم اور ته به ځم
شیطان ته دا پته نه و چې آدم علیه السلام ته سجده ونه کم ذلیل بشم. شیطان ته دا معلومات نو چې د خدای مقابله کوم، د خدای دشمنی کوم، دنیا کې خو به وکم خو مال آخرت کې به الله سزا راکوي. لیکن حسد یې پړه کې پروت دی. حسد خطرناک ګناه درونو، الله دې موږ وساتي. زوی راغی نبی علیہ السلام ته وی دا الله رسول زما پلار وصیت کړی دی، پلار مې مړ شو وصیت یې کړی، یو دا وصیت کړی دی چې جنازه به پته کې، او دوی مې دا وصیت کړی دی چې ته خپل کمیس راکې چې دې پلار تر لمبولو نه پس ور واچو. حضور پاک زر خپل کمیس ولا ورک وی دا وته واچو. حضرت عمر راغی وی صاحب هغه منافق لري خپل کمیس ورک، دا منافقانو مشر. وی عمر دا مې ولا بدل خلاص کړ. د بدر په قیدیانو کې زما تر حضرت عباس نیولې شوی او دا هغه کمیس نو دی عبد الله ولا کمیس ور کړی، عبد الله ابن ابی دی دا هغه فقط برابر دواړه لګلونو نو ما ولا هغه تر بدل خلاصو. او دوی ته ولا وی چې کله جنازه تیار شنو ما ته وایي زه به درځم جنازه به پې کوم. چې جنازه تیار شو نازوی ورپسې راغی وی صاحب د پلار جنازه مې تیاره ده. حضور پاک لاړ، صحابه هم ورسره چې څنګه جنازې ته ور مخکې کېده حضرت عمر ور منډه کړې، د لمنې نه کلک ونیوه. د الله رسول په چا جنازه کې بي بي حضرت عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها هم د تهمت لګولې. ابو جهل دا ګناه نه ده کړې، دشمن و د پیغمبر علیه السلام، مخ په مخ ورسره جنګېدلی دی، لیکن کورنو کې ولا ګوتې نه دی والی. عتبه دشمنو، شیبه دشمنو، ولیدی دشمنو، امیه دشمنو، غټ غټ دشمنان د مکې پیغمبر علیه السلام سره مخ په مخ جنګېدلی دي، لیکن د نبی علیه السلام په جامع داغ نه دی لګولی او د سپېره خوا هم نه دی برېښې. قرآن شریف بیا د عایشې بي بي صفیه وکړله. قرآن کې آیت نازل شو اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة. دا خلق دا بیبیان بری دي، دا دوی چې دي دروغ وایي، دروغ. الطیبات للطیبین، پیغمبر پاک دي بیبیان به هم پاک دي. دا پاک شخصیت په نکاح کې پلیته ښځه نشي راتلی، دا پاکې دي بیبیانې. قرآن صفحې ورکړه نو حضرت عمر ورته وی دا الله رسول دا ظالم دی په دې جنازه کې فلان کې وخت کې تا پسې دا ویلي دي، فلان کې وخت کې دا ویلي دي، فلان کې وخت کې دا ویلي دي او تا باندې دا الزامونه لګولي دي. نبی علیہ السلام ورته اخر عني یا عمر، رستو شه ما مرانی تا. بیا ورته عمر وی خدای قرآن کې نه دی ویلي ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. فتدیل او یا ظلم د خدای په دربار کې بخنه غواړي بیم نه بخم، او یا کرتم بخنه غواړي نه بخم. نو ته څنګه جنازه کې حضور پاک عجیبه شخصیت وګورئ. که چا به بغض حسد کو دی به سره نه کو. حضور پاک ورته سوی وی عمر کما ته پته ولګیدا چې دا او یو ځلو نه پزیات الله بخیزه بوله دا او یو نه زیات بخنه غواړم. د زمانی دشمن او په کورانو چارو الزام لګول او جامه داغدار کول او ما ته الله او یا کرته ویل چې او یا کرته بخنه غواړي نه بخم، کله او یو نه زیات بخلی کیږي دا او یا نه زیات ولا غواړم. رستو شو عمر رستو شو په جلا شو عمر. نبی علیہ السلام جنازه وکړه او بیا دون احسان وسره وکړه چې د جنازې نه پس قبر ته په خپل کوس او خپل لاړې مبارک هم په پاسه اوتو کله او لحد کې خود چې د قبر نه رو جبرئیل علیہ السلام دا آیتونه راوړل لا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. ګوره پام کو نن دې وکړل خو عمر چې سویل وټی کې ویلې دي د نن نه پس چې د دې منافق په قبر هم اون درېږي او جنازه هم پیونه کې او منافق په جنازه نه کې. دومره خطرناک دشمن ګور ورته پته وه. او حضور پاک ته قرآن شریف کې الله وایي لا تصلي على احد منهم مات ابدا، په دې خلکو په جنازې نه کې ولا تقم على قبره، په قبر به دعا ته هم نه درېږي. دومره خطرناک مجرم دا د سره وجه نه د حسد د وجه نه نور څه نو د حسد او بغض او بغض. حسد خطرناک ګناه ده، ځکه حضور پاک فرمایي ایاکم والحسد. دا د ابو داود حدیث دی، د حسد نه ځان وساتئ فان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. وی حسد داسې نیکۍ خوري لکه اور چې خشاک خوري. یو پسخېدل دي دا جایز دي. پسخېدل څه ته وایي؟ غبطه ورته په عربۍ کې وایي. حسد خو دې ته وایي چې خدای دله دا علم ولې ورکړی دی، دا مال دی ولې ورکړی، دا حسن خشتوالی دی ولې ورکړی دی، دا خدای سره جنګ کول دی.
او یو پس خیدل دی غیبته وته وی په عربی کې پس خیدل دی ته وای چې خدای دل د علم ورکو زه ورسره حسد نه کوم حسد کې بل دا سوچي چې د علم نه وي د اعمال نه وي د عزت نه وي او په پس خیدو کې دا سوچ نشته خدای د اعمال نصیبي خو مالم داسې راکې د علم نصیب شي بدی مې نشي مالم داسې راکې د حسن نصیب شي بدی مې نشي او مالم داسې راکې دا بیا جایز نه حضور پاک فرمایي لا حسد الا فی اثنین وی په دې حسد نه غیبته مراده ده پس خیدل وی دو کسو ته پس خیږي دو کسانو ته رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق یو هغه انسان چې الله ولا مال او دولت ورکړ او بیا الله ولا زړه کې دا واچول چې شابه په نیک لاره کې د مال دولت لگاوا د تو پس خیږي دا وایا پړه کې چې خدایا کدا سے مال دی مالم را کړې وي د دې نصیب شي او کدا سے مال دی مالم را کړ چې دیم نه کې پلارو کې لګو دا جایز دی ورجل آتاه الله الحکمه فهو يقضي بها ويعلمها اغه انسان چې هغه الله علم ورکړ دا بنوي چې خدای د علم دی ولې ورکړ دا به چې الله ګور د علم ورکړ د علم په برکت د خلکو فیصله کوي او خلکو ته خی خدای کدا سے علم دی مال راکړه د دې نصیب شي او کمال دې راکړو زبم د خلکو مینس کې پر علم فیصله کوما او زبم خلکو ته د علم خیم دا جیز دی او خراب سیسته پس خیدلم غوري ګناه ده نبی علیہ السلام فرمائی سلور کسان بیانی سلور کسان مثال ورکی په ترمذی شریف کې دا حدیث ته په ابو داود شریف کې مشته و یو هغه سړی دی چې هغه عالم هم دی او مالدارم دی علم هم شته او مال هم شته دې د مال د خدای په لار کې لګی جمعات په جوړی لار په جوړی مدرسې سره امداد کوي طالب سره امداد کوي او غریبانانو مسکینانو سره مددونه کوي حج په کوي عمره په کوي طواف لپیږي قربانی په کوي صدقه فطر کوي ور په خدای کې د خپل مال لګي یو دا سړی دی دویم سړی هغه دی چې دې سړی ته پسخېږي دی وای یا الله دې سړی د خدای ډېر مال ورکړی دی او پوهه دې مو ورکړی دا خدای را د خو نصیب کې خپه په نه الله کدا سي مال دې مال امراک او دا سي پوهه دې مال امراکلا چې زم دقه سي مالی زما او دې پنه کلار کې لګو جمعات په جوړوم لار په جوړوم حج په کوم عمره په کوم مسکین لا فقیر لا نیکانو لا ورکوم ګوره یو مال لګی پنه کلار کې بلې تمنا کوي ارزو کوي پسخیږي حضور پاک فرمایي اجرهما سواء د دواړو اجر او ثواب برابر دی چې یو سړی دی اولید چې هغه پنه کلار کې مال لګی او تو پسخیږي چې خدای کدا سے مال زمام وي ما بم دا سے کول دا هغه برابر ثواب تعالی الله درکې اجرهما سواء حدیث کې راځي وی بل دا سے سړی دی چې مال خوښته خو علم او پوهه نشتا نو مال په غلط ځای کې لګی سنی ماګانې په ګوري ډیشونه په ګوري پردو خزو باندې لګی په جوارو کې لګی په مردارو کې لګی ورسونه ګناه ګټي بل سړی دی سالورم او یرا کدا سے مال زماوي ما بم سنه مال چکر لگاو ما بم پکلبونو ته چکر لگاو ما بم دغه سے شراب سکل ما بم دغه سے پودونو کې اسرافونه کول ما بم داسې د ګناه کارونه په کول حضور پاک فرمایي اجرهما سواء وزرهما سواء دا غمخ کې سړی چې هغه د ګناه په لار کې مال لګي او دا بل چې دقه تمنا او سوچ کې دواړو ګناه برابر ده نو پس خیدل غیبته جایز دی خو پنه کې ګوره خراب شي ته بنه پس خېږي نو حسد خطرناک گناہ درو ابو جہل کے سچلو دے حاسدو دیر لوی حسد د حضور پاک سره نبی علیہ السلام مبارک بل شپه د قران شریف تلاوت کو د کورونو دیوالونو خو بداسي نو لکه زمون پشان غټ غټ او نه د پردې دا رواج او هغه زمانہ کې د پردې د احکامات نو نازل نو چې حضور پاک په تلاوت کو نو بار به خلق اورید نو تاسو خپل سوچو کې چې د قران شریف تلاوتي او بیا د نبی علیہ السلام د مبارک خلینو چې هغه کې خوان بزونو د خلق مخ کې بلا مشران کافران نه راتل او پټ براتل چې موږ دنه سوورو چې د دې سوي د خلق مخ کې اورو بیا بر باندې خلک بدګمان شي چې په خپل اورو موږ ته منه کوي درې کافرانو په مکه کې دغه زمانہ کې غټ غټ کافران یو ابو جهل یو اخنس ابن شریق یو ابو سفیان
ابو سفیان رضی الله عنه ورسته مسلمان شوی. دا درې واړه د شپې په تیاره کې راغلي دي او د پیغمبر علیه السلام د کور نه یو ځای بل ځای ناست دي چې د ده دا خبرې مونږ واورو د شپې په زوره دې چې څه وایي چې دا دې څه وایي. ماسخوتن نه پیغمبر علیه السلام د قرآن شریف تلاوت شروع کړی دی. حضور پاک هم د کشف خاوند نو ښه شوق سره لګیا دی تلاوت کوي، په شوق سره تلاوت کوي او دا درې واړه ورته دا پسې ناست دي او هغه تلاوت د پیغمبر علیه السلام اوري چې رڼا لګېدلې ده او حضور پاک مبارک تلاوت بند کړی دی او دوی درې واړه روان شوي دي. نو په لاره یو بل سره ملو شو. یو بل ته یې څه دی کول پوه شو په یو بل که نه او تاسو کول بل ورته تاسو کول ولې راتلې. د اخنس ابن شریق کې سپین ږیری و دی ویل لکه داسې کار دی چې بس په یو بل ښه پیږو مونږ ته پته ده چې څه راغلی یو د دې هلک دې خبر اورېدو له راغلی یو خو داسې به کوو چې بیا به نه راځو. په دا مکې دې خلکو مونږ ولیدو چې دوی خو مونږ منې کوي او په خپله ټوله شپه راځي او د قرآن اوري دا ټول به ګوري مسلمانان شي. نن به زمونږ دا فیصله یو بل سره کلکه خبره وي چې بیا به دله نه راځو. وی ښه چې ماسخوتن شو د هر یو پړه کې دا سوچ چې نورو دوه قسم کړی نه راځي راشه زه به لاړ شم. ابلم وی ابلم وی ځکه پړه کې هغه خارخ لګېدلی دی د حضور پاک د مبارک خولې د قرآن شریف د لوستلو د خارخ یې پړه کې پروت بیا هر یو راغلی دی ځای نه یې بدل کړي دي یو ګوټ کې ولاړ دی بل ګوټ کې بل ګوټ کې. نبي علیه السلام مبارک بیا د شپې د قرآن شریف تلاوت کو دوی ورته غوږ ایښودی دی چې سار شو روان شوي دي بیا یو بل سره ملو شو. لکه تاسو چې قسم کړو چې نه به راځو وی تا چې کړو چې نه به راځو بل ته تا چې قسم کړو یاره بس غلطي مو کړه خو بیا به نه راځو. چې د مکې دا خلک مونږ نه خبر شو چې مونږ ته منې کوي او په خپله ټوله شپه ورته ولاړي ګوره دا ټول به مسلمانان شي. یقین وساتئ په درېیمه شپه بیا را روان شو او هر یو لکې وي چې دا نور دوه نه راځي قسم یې کړی راشه زه به لاړ شم نور خو څوک هسې نه راځي خو دا خارخ لکې لګېدلی دا څونه خشته اواز دی دا څومره خوږې او ښکلې خبرې دي چې لږ یې واورو. بیا شپه ورته تېره کړې ده سهار بیا یو بل سره ملو شوي دي بیا یو بل سره قسمونه کړي چې نن نه پس به نه راځو. د سهار وختي شو که نه اخنس ابن شریق پکې سپین ږیرو کونټۍ راواغېشت لاړ د ټولو نه مخکې ابوجهل نه ور یې ورته ووه د ده نوم عمرو ابن هشام عمرو ابن هشام درې ورځې تاره دې هلک دا خبرې واورېدې رښتیا وایه ستا دې په خپلو خدایانو قسمې دا هلک څنګه دی او دا خبرې څنګه دی. وی اخنسه چې قسم دې راکړه که نه دا رښتونی پیغمبر او چې دا څه وایي دا رده خبرې نه دي دا د بل چا خبرې نه دا رده کېدی نه شي. وی ملګري کېږو نه ایمان پې نه راوړو وی چپ مشر زیم او پیغمبري دته ملاویږي د عربو مشر زیم پټکې د مشرۍ زما په سر جرګې زه کوم فیصلې زه کوم عمر زما زیات او پیغمبري دته ملاویږي ولې دې پیغمبر شي. ګوره حسد یې لکې راغی ابو سفیان له ورغې ورې ورته ووه چې بار راووت ابو سفیان دا درې ورځې له دې هلک دا خبرې واورېدې رښتیا وایه وایي چې رښتیا را باندې وایي دا هلک دروغجن نه دی او چې دا کمې خبرې ده زمونږ واورېدې زمونږ پړه کې لارې جوړې کړې دا رده خبرې نه دي دا د بل چا خبرې دي دی رښتونی پیغمبر. نو ابو سفیان ملګری کېږي نه وایي ښه یو یتیم به راځي زمونږ به مشر کېږي د قریشو سردار خو زیمه لوی قوم ما پسې ولاړ دی. ګوره د دواړو پړه کې هغه حسد و ابو سفیان نه خدای وروسته حسد ویل الله مسلمان کا او ابو جهل په هغه حسد کې پاتې شو. نور اسم نو صرف دا حسد چې دا هلک دی کشر دی دی ولې مشر شو دی یتیم دی دله خدای ولې پیغمبري ورکړه د خو مور هم په ماشوموالي کې مړه ده مال دولت هم نشته دی به څنګه زمونږ مشر او پیغمبر به یو زمونږ بادشاه وی. دقه حسد کوم دی ته ابو جهل ورسو. عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرمائی وی د بدر په جنگ کې زمانه یو طرف ته بل طرف ته دوه لکان ولاړو د یو نوم معاذ دی بل معاوض وی د یو را باندې سکونډا راولګول چې ما ورته وکتل وی داسې کړې ما وښکته که وی ما چې بچې ولې وی ابو جهل پیژنې ما چې وی ما یې ته پسه کې وی لاول خو زه ویرېدم چې خوا کې مې یو خوا هم نوجوان دی بل خوا هم نوجوان دی جنګ کې سړی په مرګري ډاډي که دا رانه تښتېدل څه به کېږي وی ما ته ابو جهل پیژنې مې ورواره ته پسه کې یاره وی زمونږ د پیغمبر لوی دشمن دی او که ما نن ولیده نو یا به زه مخکې مرم یا به دې مخکې مرې
خوا کې مې ورور ولاړ دی ګورې هغه ته غږونه کړي وایي دی کې هغه ورور سکونډاره ولګوله وایي چې مې غوږ ورښکته کړه سرواره څه وی وی ابوجهل پیژنې ما وی او ته پې څه کوې یاره وایي زموږ د پیغمبر لوی دشمن دی او که ما ولید یا به زه مخکې مرم یا به دې مخکې مري وایي زړه مې غټ شو ما چې شکر دی لکان خو واړه دي خو مضبوط دی وی ابوجهل راښکاره شو ما ورته اشاره وکړه چې هغه دې په هغه اس چې سور دی دواړه ورمنډې کړه بېغمه یې حضور پاک چې جنگ ختم شو وی څوک به لاړ شي ابوجهل به وګوري چې څه شو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي وی زه ورغلم وی ده کې لږه غوندې ساه وه لاس پې یې یخ وړکولی نه شو وی زه ماشوم یم یو څپېړی یې مخکې والی ومه وی مې چې راشه خپل بدل تی واله وی په دې سینه مې ول یو مضبوط ټوپ وو وی ما ته وایي د پلانکې زویه دومره لوړه سینه ولې د چالي دي وی مې چې سینه خو دې لوړه ده خو سر ده نه پرې کوم وی څه پې کې وی مې چې پیغمبر علیه السلام لی وړم وی راته وایي چې زما سر پرې کې لږ اوږده دې پرې که دې سینې سره چې زما سر په نورو سرونو کې پروت د سردار سر وښکاري مې چې دا ارمان د لره جو اوږد پرې کوم خو یو تپوس ته نه کوم چې کوم اوس خو اسې مرې ملګري درنه وتښتېدل او چاړه مې ورپسې راوویسته چې دا دله پرې مره اکدم اوس چې د نبي علیه السلام متعلق څه خیال دی ځه وایه وی راته وایي چې زما د پلات او په عزه او په منات قسمې په خپلو خدایانو چې د کم وخت نه د پیغمبرۍ دعوه کړې وه او په هغه ورځ مې څومره بدي شو نن مې هغسې بدي شي دومره حسد دومره بغض دومره کبر په چاړه مې پې کېښود او سر مې ترې پرې کړ او نبي علیه السلام مبارک له مې راوړو خپو کې مې ورته وغورځو هذا رأس عدو الله ابي جهل دا د الله د دشمن د ابوجهل سر دی واله د الله رسول حضور پاک د شکریې نه د الله د شکریې دپاره سجده وکړو مونځ یې وکړو دا حسد دی ګورې ابوجهل یې کم ځای ته ورسو شیطان یې کم ځای ته ورسو عتبه امیه کم خو رسول او عبدالله ابن ابی د منافقانو سردار یې کم خو رسو قابیل یې کم خو رسو حسد خطرناک شی دی خدای دې ته موږ ساتي حسد نه توبه وباسئ او د چا به څوک څوک کي یو سړی چې چا سره حسد کوي دا ګورې خدای سره جنګ کول دي ځکه دا نعمت چې ته ویدلی دی دا نعمت ولې ورکړی دی دا خو الله ورکړی دی نو ته په خدای اعتراض کوې دا مال د ده ولې دی هلکه الله ورکړ خدای نه پوهېږي څه تا خو په خدای د ناپوهه ګمان وکړه چې خدای جوړ نه پوهېږي زه پوهېږم دا حسن دی ولې ورکړ او دا علم دی ولې ورکړ د عزت دی ولې ورکړ دا هر څه الله ورکړي دي نو د ده دا خیال چې د الله غلط کار کړی دی او یا دا خیال چې الله نه پوهېږي نو دا خو ته په خدای سره دشمني کوې خدای سره ډغره ظالمه او یاد وساتئ اوبه کې د چا څه چې څوک چا سره حسد کوي نو لږ ورې خپل خوري زه اکثر طالبانو ته دا وایم د حسدي سړي دپاره دا سزا ډېره ده چې هغه خپل خوري بل چا ته ضرر نشي رسول ځان له دېړو خوړه نیک بخته ادې په دې تلاوت وکړه ذکر وکړه داسې کې چې د حسدي غیبت به کې دا د یوه ګناه وګټله چې د حسدي ورسره دروغ به پې وی دا د دویمه ګناه وګټله چې د حسدي بغض به ورسره کې دا د درېیمه ګناه وګټله چې د حسدي ډز به پې کې دا د څلورمه ګناه وګټله چې د حسدي روانه به ورسره کې دا د بله ګناه وګټله څومره ګناهونه شو چې چا کې حسدي کبرجنې کبر به کې دا د بله ګناه او دا ټولې ګناهې کبیرې دي غټې غټ ګناهونه دي قارون د موسی علیه السلام د تره زوی و د تره سکه د تره زوی هغه هم حسد و موسی علیه السلام سره دا موسی دی ګوره د فرعون په کور کې لوی شوی دی د فرعون غلام دی او د هغه کور کې لوی شوی دی او بیا بارې ټول وخت تېر کا او هغه ته پیغمبري میلاو شوه او ټول بني اسرائیل یې ملګري دي او زما ډېر لوی مال دی دولت دی او زه خشته مې او ما ته پیغمبري میلاو نه شوه دا ولې په دې حسد کې پروت و قرآن شریف کې الله وایي وی قارون له خدای دونه مال ورکړی و چې د مال د خزانو کنجانې به یو لویې ډلې ګرځولې یو کس دوه کسو دریو کسو د هغه کنجانې نه شو ګرځولې او یو ځل وي د اختر ورځ وه په یو لوی شان او پروټوکول کې راووتل خشته جامې یې چولې وې او کالیګانې یې چولې او بنګړي یې چولې پخوا به د سړو هم بنګړي یې چول لکه دا ګړی چې زمونږ خلک چې او خشته جامې او پیزار او څوک نوکران ترې مخکې ځغله او څوک ترې وروسته ځغله او ټینشن او منډې تړلې چې کوم خلک وو دنیادار هغې وې اوهو ارمان که داسې عزت او مال زموږ لکه د قارون چې دی او چې کوم نیکان بندګان هغې پام کوی ګورې دا د دنیا لږ مال دی
او د قارون سپیره ژوندم برباد دی، د موسی علیه السلام سره حسد لري، برداشت یې نشو کولی د موسی علیه السلام. نو یو ښځه یې ولمسوله، وایي چې کله موسی علیه السلام تقریر ته پاسي نو ته به پاسې الزام به پرې ولګوې چې د ما نه د ګناه مطالبه کړې، دومره لکونه روپۍ به دله درکړم. پیسو ته خو څوک نشي ټینګېدی چې موسی علیه السلام څنګه تقریر ته پاسېد. د دنیا مجمع د بني اسرائیلو ناسته ده، قارون هم پکې ناست دی چې د نن به د ما رترز وي موسی علیه السلام ذلیله شي. رو عزت چې خدای چاله ورکړي، قسم په خدای کې د څوک اخیستی شي، او چې خدای څوک ذلیله کړي څوک هم ولې عزت نشي ورکول. جنۍ پاسېده بیا کېناسته، غلی نشو کولی، بیا پاسېده بیا کېناسته، بیا پاسېده بیا کېناسته. حضرت موسی علیه السلام پوه شو. قارون ورته وایي جنۍ څه وی، ولې پاسېدې؟ مطلب دا چې چا به خبره کوه، به کېناسته، بیا به پاسېده. قارون ورته څه وی، پاسې او کېنې. موسی علیه السلام پوه شو جنۍ ولې پاسېدې؟ وی صاحب ما نه غلطي وشوه، یو مقصد له چا راله پیسې میسې ویلي دي چې دا خبره به کې، خو د خدای نه یریږم نه وایم. وی چا درته ویلي دي؟ وی دغې قارون. څه راته ویلي دي؟ وی په موسی علیه السلام باندې الزام ولګوم، خو الله نه یریږم، د خدای پیغمبر مخ نه دې رونورانیت او رڼاګانې خیږي، زما توبه ده ما معاف که، نه ویم دا خبرې نه کوم. موسی علیه السلام خو هم جلالي سړی و. وی ښه قارونه دومره بغض ما سره لرې، دومره حسد لرې، زه اوس ستا پیسې دې تا بچ کړي، ځمکې ته ویې راکاږه. ځمکه ورته وشتېده او قارون پکې ننوت، چغې وی 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 راکاږه راکاږه، مرۍ پورې سینې پورې مرۍ پورې سره پورې ځمکې ښکته کړه. نبی علیہ السلام فرمایي وی په دقه خپه باندې الله جمدې ساتلې دی، په دې ځمکه کې تاویږي او تر قیامته پورې به دغسې چورلیږي او تاویږي به. رب العالمین حضرت موسی علیہ السلام ته فرمایي وی څونه چغې درته ووالې چې موسی زما توبه را معاف مې که، حیرت رضویه معاف مې که، زما توبه ده. ویړو معاف کو دی نه؟ وی الله په مې الزام ولګو او زه یې رسوا کولم، ما ځکه معاف نه کو. وی که ما له یو چغه م راکړې وه ما بخه، پته الزام خو په مې الزام و، پیغمبر خو د خدای وي، یو چغه یې والې او ما معاف کو. اوس پیره تا ته چغې والې ما ته چغې نه والې. حسد دونه خطه. قارون یې کوم ځای ته ورسو؟ مال پاتې شو په دنیا کې، خزانې هم پاتې شوې، دولت هم پاتې شو، لاړ د ځمکې په تل کې اوس هم تاویږي راتاویږي. نو خدای هم د حسده ساته، بالکل به حسد نه کوې، توبه به وباسه. لکې به هم دا وایې دا شیطان سړي ته اچي دا څیزونه، خامخا شیطان د انسان دشمن دی، دا سړي ته خامخا دا وسوسې اچوي. نو حسد به نه کوې، پسخېدل کولی شې چې خدای دله دې مال ورکړه، دې نصیب کې د دنه دا نه ویم چې د دې نی مال هم خدای داسې راکړي. او په نیکو کې به پسخېدل کوي چې خدای دې په دې مال کې نیکي کوي، په دې علم کې نیکي کوي، خدای چې زم دغسې نیکي وکړم نو هغسې اجر به دله خدای پاک درکړي. دا به نه وي چې دا مال ولې دی او دا علم یې ولې دی او دا حسن یې ولې دی او دا بچي یې ولې دي، دې ته حسد وایي. دا خطرناک شی دی، الله دې ته مونږ وساتي. دوکې الله مونږ د حسد او د بغض نه وساتي.